بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو وی ګوره او زده کړه د کمپیوټر کورس ته په خیر راغلاست. ګران دوستانو امید دی چې په تیره ویډیو کې تاسې زده کړي چې څنګه کولی شو وینډو په یو اس بي کې انسټال کړو. او بله خبره دا چې ګران دوستانو په ډېرې بښنې سره د زما نه دا د یاده وتلي و چې څنګه هغه د کمپیوټر سیټینګ باید د یو اس بي دپاره وشي. نو دوستانو په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د خیره سره د کمپیوټر د بورډ سیټینګ کوو د یو اس بي دپاره، البته د دل کمپیوټر بورډ. او که چیرې نور بورډونه وي نو هغه امکان لري چې دغه سیټینګ لږ هغه یي لږ بل رقم یا مختلفه وي که نه. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. په دې ویډیو کې زه تاسې ته درښیم چې که چیرې د ستاسې کمپیوټر دل وي او د هغه بورډ د هغه دپاره آماده شوی دا څه رانمیږي د سی ډي یا د ډي وي ډي نه داسې تیار شوی چې څنګه تاسې وکولی شئ د سی ډي نه یا د ډي وي ډي نه وینډو په کمپیوټر کې انسټال کړئ. هغه دوستانو موږ او تاسې هغه تیارو دا څه رانمیږي یو اس بي ته. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس شروع کوو. دوستانو تاسو خو د زما د کمپیوټر سره اشنا یئ چې پیژنئ نوم یې دل دی. صحیح ده. نو دوستانو دا وګورئ چې نوم یې دل ده. صحیح ده. نو دوستانو تاسې باید اوس دغه د بورډ په سیټینګ کې هغه وکړئ، لږه توجه وکړئ. د ټولو نه مخکې دوستانو ما په دویمه ویډیو کې تاسو ته د دغو تکمو نومونه ویلي، تاسې باید د دې سره اشنا یئ چې زه کومه تکمه تاسو ته ښیم هغه ووهئ. ګورئ دوستانو موږ تاسو ته دغه تکمه په دې کې پکارېږي، په دې ویډیو کې دغه F2 پکارېږي، دغه F12 پکارېږي، او دغه د سکرین کنټرولرز دغه 4 تکمې پکارېږي، دغه انټر پکارېږي، او دغه ډي پکار ده، او دغه یو پکار ده. نو امکان لري په نورو ځای کې نورې تکمې مي، خو ولې په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته دغه تکمې پکار دي. امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي یئ. ښه دوستانو دغه یو اس بي ده. ښه چې کله دغه یو اس بي موږ او تاسې غواړو په کمپیوټر کې ورکړو او وینډو انسټال کړو که نه. نو دوستانو دلته دغه تکمه چې ووهو په دغه ځای کې موږ او تاسو ته راځي F2 او F12. صحیح ده. نو دوستانو F2 اوس پرېږدو، د F12 نه کار اخلو. صحیح ده. نو ګورئ دوستانو چې څه شی کېږي. ښه تاسې ګورئ دا دې کلیک او تاسې هغه ته ګورئ. زه بیا F12 وښم. دا د دل نوم او هغه F12 مې وواښه. دا وګورئ دوستانو تاسې چې کله کمپیوټر ته د یو اس بي نه وینډو انسټالوئ نو د ستاسې کمپیوټر که چیرې دل وي د هغه سیټینګ باید دغسې دغه خطونه خو وګورئ، دا په نښه کوي، او بله چې دغه پټه راکوزه کړم ځکه چې نه ښکاري، خط یې نه ښکاري. دا وګورئ یو اس بي ډیوایس. دا یو اس بي ډیوایس باید پاسي. صحیح ده. او دا کوم که چیرې داسې ګډوډي نو دوستانو دا د بورډ ډیوایس منیو نه جوړېږي. صحیح ده که نه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه دوستانو دا په هغه وخت کې تاسو ته وایم چې کله وینډو انسټالوو، خو صرف دا مې درته وښوده چې ستاسې سیټینګ باید دغسې آماده وي. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. اوس دا وګورئ چې دغه کمپیوټر بندوو، د F2 نه کار اخلو. ښه ګورئ دا بند کړو کمپیوټر، او ګورئ چې چالان یې کړو. دلته F2 راځي، یا 12 نه کار نه اخلو، چې د F2 نه کار اخلو. ګورئ دوستانو دا د F2. ښه دوستانو هماغه سیټینګ مې چې کوم یو درته وښوده، که چیرې هغه د ستاسې جوړ نه وي نو دوستانو تاسې کولی شئ چې د دغه ځای نه یې جوړ کړئ. صحیح ده که نه. دوستانو دا وګورئ چې دلته پاس لیکل شوي دل سیسټم. صحیح ده. دل سیسټم 945. که چیرې د ستاسې هغه سیسټم د سیسټم سیټینګ هم خراب وي، کولی شئ چې په یوټیوب کې ولیکئ دل سیسټم 945. تاسې ته دوستانو تاسې کولی شئ د نورو خلکو نه ډېرې ښې تجربې اوچتې کړئ. خو که چیرې په پښتو کې غواړئ نو دغه ده. په پښتو کې چې زه کوم یو درته ښیم دا طریقه صرف دغه ده، د وینډو انسټالولو دپاره درته وایم. نو دوستانو وګورئ موږ او تاسې دغه پټه دغه ځای ته راولو. دغه پټه دغه ځای ته راولو. ګورئ دوستانو دا دغه سکرین کنټرولرز په مرسته باندې راولو. ګورئ دوستانو دغه یوه تکمه یې وښو، دغه په دې باندې ښکته راځي، په دغه باندې پورته ځي، او په دغه باندې دا خواته ځي دا پټه، او په دغه باندې دا خواته ځي. ګورئ دوستانو دا ګورئ دغه اینئ داسې ښکته راغله دغه بورډ ته راځو، دغه ته چې دې ته راغلو نو دوستانو دلته وګورئ
د زمونږ او ستاسې سیټینګ تیار آماده جوړ ده. صحیح ده. خو ولې که چیرې ته وغواړې چې دغه پټه دا خوا راوړی څنګه به راوړی؟ ګورې دوستانو دغه انټر نه به کار اخلي. دا وګورئ دوستانو زه انټر وهم هم لیده دوستانو دا خوا راوښته. نو دوستانو که چیرې وغواړې چې دغه خط کته او پورته بوځي، مثال خبرې دغه دلته راولي او دا ښکته راولي، مثال داسې دا یو کته او پورته راولي دوستانو د دغو په مرسته باندې به تاسې دغه پټه صرف د دغه خط په سر باندې راولئ چې کوم یو کوم ځای ته بیایي. یو دویمه خبره دا چې بیا چې کله پټه پې باندې ودروله لکه داسې ګورئ دوستانو د دغو تکمونه یې زه وښمه داسې دا چار یو باندې وغواړو ودرو. صحیح ده. نو دوستانو بیا د دغه ډي او د یو په مرسته باندې دا وګورئ دغه ځای کې معلومات لیکلي دي، دا تاسې کولی شئ د دغه ځای نه غونډه مرسته واخلئ. خو ولې که په پښتو کې ښیي چې زه درته مستقیم عملي درښیم، دا د ډي او د یو په مرسته باندې تاسې کولی شئ چې دا ښکته پورته بوځئ. وګورئ د دغه ډي په مرسته باندې دغه خط دغه یو اس بي ډیوایس چې ده دا ښکته راځي. ګورئ دوستانو یعنی او بیرته د یو په مرسته باندې دا وګورئ د دغې په مرسته باندې دا د دغې نو د دې په مرسته باندې بیرته پورته ځي. ګورئ دوستانو کامله دا خط دغه کامله خط یوازې پټه نه، پټه چې ده یوازې د دغه په مرسته باندې کته پورته ځي. ګورئ دوستانو امیدوارم دوستانو نور پوه شوي یې. ښه اوس دوستانو که چېرې تاسې غواړئ چې د دې دا همدغسې پاتې شي که نه دا سیټینګ هم وکړو دا همدغسې پاتې شي، نو دغه به څنګه به کوئ چې دا همداسې پاتې شي؟ دوستانو تاسې به د ټول نه مخکې دغه انټر ووهئ چې دغه پټه دا خواته واوړي. ګورئ دوستانو زه انټر وهم هم لیده انټر مې وواهه. اوس که غواړئ چې همغه سیټینګ هم همغسې پاتې شي نو دوستانو تاسې به دغلته دغه تکمه ووهئ دغه نو دا هم چې ووهله ګورئ دوستانو نو داسې خط به درته راظاهر شي. داسې چې راظاهر شو نو دوستانو تاسې به بیا دغه چې غواړئ همغه سیټینګ همغلته پاتې شي همغسې پاتې شي نو تاسې به دغه ځای ته دغه پټه راواړوئ. او که چېرې نه غواړئ چې پاتې شي نو دغه زیړه پټه به یا دغه پټه به تاسې دغه ځای ته راواړوئ. نو دوستانو دا څنګه راوړي؟ دا د دغه تکمې په مرسته باندې راوړي چې اخواته یې اړی نو په دې باندې که دا خواته یې اړی نو په دې باندې. ګورئ دوستانو صحیح ده دا عملي کار ده. نو دوستانو اوس موږ تاسې غواړو چې د دې سیټینګ همدلته پرېږدو نو سیو کوو یې نو دوستانو دا په همدغه کې هغه کوو. نو دوستانو اوس تاسې دغه انټر واخئ. ګورئ دوستانو اوس که چېرې د مثال د خبرې دا سیټینګ موږ وکړو که نه نو دوستانو هغه سیټینګ هغه کېږي دا مغلته پاتې کېږي. دا انټر چې کله ووهو بیا موږ ته وایي چې د دوه تکمه هغه کېکاږه که نه هغه دغه اف دوه یې منظوري دغه اف دوه ولې اف دوه ورسره نه لیکل شوي. خو ګورئ دوستانو چې بیا اف دوه ووهو څه کېږي؟ ګورئ اول انټر اوس دلته لیکل شوي ګورئ وایي چې پریس کې دا هم چې وواهه ګورئ هغه باید زر ووهئ دوستانو. ګوره دوستانو د وینډو هغه فایلونه لوډ کېږي دلته وایي وینډوز is loading files. نو دوستانو تاسې یې نه ښه دوستانو دا موږ تاسو ته نه ده په کار دا اوس دوستانو بندوو ځکه چې نه غواړو چې اوس وینډو وکړو په دې ویډیو کې نو دا هم بند کړو. صحیح ده. نو دوستانو چې شی هم وکړه د اف دوه نه موږ تاسې بورډ ته لاړو. ښه دوستانو اوس که چېرې دغه یو اس بي ترېنه راایستلي دا وګورئ دوستانو نو دوستانو دلته دا ووهو او موږ تاسې اف دوه ووهو ولیده دا وګورئ چې دا ښکته راغی تکمې خو مې درته معرفي کړې چې په کومو تکمو باندې هغه ښکته پورته بیایي. نو اوس دوستانو وګورئ چې یو اس بي م ترې راویسته نو دوستانو تاسې وګورئ چې دغه ځای کې یو اس بي ډیوایس ناټ پریزنټ یعنې هغه ده یو اس بي پکې دغه پکې نشته ده یعنې خلاصه داسې. صحیح ده. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه نو دوستانو تاسې کولی شئ د دغه ځای کې سیټینګ د خپل وکړئ. که چېرې تاسې د سی ډي په یا د ډي وي ډي په مرسته باندې وینډو انسټالوئ نو دغه د سی ډي خط دغه یو به تاسې دغه پاس سرته بوځئ او که چېرې غواړئ د یو اس بي په مرسته نو دغه خط به هم دغه ځای کې دغه پاس ځای ته راوخېجوئ. نو امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. دغه ویډیو همدغه نه وه. که چېرې بیا پې باندې پوه نه شوئ نو کولی شئ چې ویډیو لاندې کومنټ کېږدئ چې زه بیا تاسو ته نور اوږده معلومات درکړم. ښه دوستانو
اوس بیرته دا سیټینګ خو شته نور دوستان تاسو بیا کولی شئ چې راحته دغه وکړئ ځکه په تېر هغه کې لږ مخکې مې درته ویلې دغه درس چې در سره مې شریک نور نو دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم د الله په امان او ښې چارې